سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا الكريم. اللهم صل على الله جل شانه انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دی. په انسان کې رب جل شانه د خیر او د شر دواړه استعدادونه ایښي دي. انسان را برای عبادت خود پیدا کرده، ولی در انسان استعداد خیر و شر، در انسان استعداد عمل صالح و عمل ناصالح هر دو به انسان داده. در دنیا ما و شما یک نظام داریم. اگر یک کارخانه، یک شرکت، یک چیز را برای کدام مقصد جور کنه، تا وقتی که اونمو چیز اونمو مقصد را ادا می کنه، مردم قدر اونمو چیز را می کنه. هر وقتی که اونمو چیز مقصد خود را ترک کنه، اونمو مقصد برای کدام مقصد که چیز جور شده بود او را بمانه، پس مردم اونمو چیز را کبار می کنه و اونمو چیز را از خانه و دفتر خود بیرون می کنه. اینمی چراغ که ما و شما او را بر سر خود بالا آویزان کردیم، اینمی چراغ قدر و احترام داره. چرا؟ زیرا که چراغ برای روشنی جور شده. تا وقتی که چراغ روشنی میته، اینمی چراغ، اینمی گروپ قدرمن است. هر وقت که چراغ کار خود را ترک کرد، روشنی نمیته، پس مردم اینمی چراغ را پایان میکنه و از خانه بیرون میکنه. اینمی لوت سپیکر برای رسانیدن آواز است که آواز ما تا دور برسانه. اینمی لوت سپیکر عزتمن است، قدرمن است، محترم است. ما حفاظتی را خود هم میکنیم و حفاظت اینمی را از دیگران میخواهیم. ولی اگر لوت سپیکر کار خود را ترک کرد، آواز ما را تا دور نمیرسانه، پس ما اینمی لوت سپیکر را اینجا نمیمانیم، از اینجا دور میکنیم. اینمی لباس بر بدن ما برای ستر است که اینمی لباس برای بدن ما ساتر شوه و برای بدن ما حافظ شوه. هم حفاظت بدن از یخ و گرمی شوه و هم ستر بدن بیایه. اگر اینمی لباس اینمی مقصد را ادا میکنه، ما حفاظت اینمی لباس را میکنیم، قدر اینمی را میکنیم. ولی اگر لباس بود کار خود را ترک کرد، حفاظت بدن نمیکنه، به سبب اینمی لباس پرده بدن نمیشه، پس ما اینمی لباس را بر بدن خود نمیمانیم، اینمی لباس را از تن و بدن دور میسازیم. اینمی یک قاعده مسلمه است در دنیا. هر چیز که برای کدام مقصد جور شده، تا وقتی که اونمو مقصد را ادا میکنه قدرمن عزتمن است.
هر وقت که مقصد خود را ترک کرد به عزت و به قدر میشه. اینمی انسان یک ماشین است، یک ماشینری است، در کارخانه در شرکت الله تعالی جور شده و الله تعالی اینمی انسان را برای چی پیدا کرده؟ الله تعالی اعلان کرد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان را برای عبادت پیدا کردیم. تا وقتی که انسان وظیفه خود را اجرا میکنه، عبادت میکنه، انسان عزتمند است، انسان قدرمند است، انسان محترم است. به کدام انداز محترم و قدرمند است؟ به اینمی مقدار و به اینمی انداز محترم است که در حدیث مقدس می آید لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل رجل مسلم. اگر یک کس استاد شوه تمام دنیا را چپا کنه و یک دیگر کس استاد شد یک مسلمان را قتل کرد، یک عبادت گزار را قتل کرد، اینمی انسان که مسلمان را قتل کرد گناه اینمی از اونمو که تمام دنیا را چپا کرد گناه اینمی زیاد است. زیرا که مسلمان به نزد الله تعالی از تمام دنیا قدرمند است. چرا؟ زیرا که مقصد خود ادا میکنه. مثل که اینمی گروپ مقصد خود ادا میکنه، چراغ روشنی میتا، ما عزت میکنیم، قدر میکنیم. ولی وقتی که مسلمان مقصد خود را ترک کنه، عبادت را ترک کنه، بس الله تعالی اینمی مسلمان را، اینمی بنده را، اینمی انسان را نمیمانه، به قسم عذاب مبتلا میکنه. در قرآن شریف الله تعالی در باره اقوام سابقه اعلان کرد فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. پیش از شما مردم که کدام اقوام بود؟ اینطور اقوام بود که اونها را در زمین خسب کردیم، اینطور اقوام هم بود که اونها را در دریاب غرق کردیم، اینطور اقوام بود که بر اونها از اسمان بمبار سنگ کردیم، اونها را از اسمان به سنگها زدیم ختم کردیم. اینطور اقوام بود که بر اونها زلزله آوردیم، اینطور اقوام بود که بر اونها هوا مسلط کردیم، ختم کردیم. در آخر الله تعالی اعلان میکنه وما كان الله ليظلمهم. الله تعالی ظالم نیست، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. چرا الله تعالی اونها را هلاک کرد؟ زیرا که اونها خود ظالم بود. چه ظلم کرده بود؟ مقصد خود را ترک کرده بود. مقصد انسان عبادت است، عبادت کی ترک کرد، ما و شما هم از خانه خود اونمو چیز را بیرون میکنیم، کدام چیز که برای مقصد خود را ادا نمیکنه. مثالهای زیاد به شما بیان کردیم. اینمی منبر است برای چی است که در مسجد محترم است. اینمی منبر در تمام مسجد محترم است، در محراب مسجد است. چرا؟ زیرا که برای خطبه و بیان است. اگر اینمی منبر اینمی وظیفه ادا نمیکنه، ما او را اینجا نمیمانیم، میکشیم از اونجا. پس آخر انجام اینمی منبر چی میشه؟ او در تنوری نانبای ای در تنور سوخته میشه. چرا؟ مقصد خود را ترک کرد. ما و کور ته غوا راوستله، په 2 لکه و 3 لکه مې واخیستل د پاره د دې چې شیدې راته وکړي، ما ته کوچ راکړي، ما ته شیدې راکړي، ما ته شلومبې راکړي. و تر څو پورې چې غوا دا مقصد ادا کوي، زه د دې خدمت کوم، زه د دې دپاره د غذا بندوبست کوم، زه د دې دپاره د اوبو د ځای بندوبست کوم. ولې کله چې غوا دا مقصد پرېښوي، بیا دا غوا زما په کور کې نسي پاته کېدلی.
بیا زه د دې په غاړه کې تناو اچوم او دا قصاب ته ور ولمه چې د دې غاړې پرې که او دا په ساتل باندې ووهه 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 ټوټه ټوټه یې که ولې که چې خلک یې وخوري ځکه چې خپل مقصد یې پرېښوي ما راوستل یې د شیدو لپاره ده او شیدې نه راکوي نو انسان الله تعالی د عبادت لپاره پیدا کړی دی تر څو چې انسان د عبادت مقصد ادا کوي الله تعالی په نیز باندې به قدرمن وي الله تعالی په نیز به عزتمن وي کله چې انسان د الله جل شانه عبادت پرېښوي حدیث مقدس دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان مقصد پرېږدي لا یبالی بهم الله بالا بیا الله تعالی په دې باندې باک نه کوي بیا چې دا انسان د چا په چاړه باندې ذبح کیږي د چا تر لښتې لاندې کیږي د چا په لاس باندې قتلیږي دا که په زلزله قتلیږي که په هوا قتلیږي الله پاک په دې باندې بیا باک نه کوي لا یبالی بهم الله بالا الله باک نه پکوي اوس کله انسان د خپل بدعملۍ په وجه الله جل شانه ناراضه کی او د الله جل شانه غضب او عذاب په جوش سي الله جل شانه فیصله د عذاب وکي بیرته موږ څنګه کولی شو چې خپل رب جل شانه خوشحاله کو الله جل شانه سره صلح وکړو الله جل شانه سره جوړ وکړو او الله جل شانه بیرته خپل عذاب رانه وګرځوي ما خو اعمال بد کردیم گناه کردیم مقصد خود را ترک کردیم الله تعالی ناراض شد و فیصله عذاب کرد چطور می توانیم که واپس رب جل شانه را خوش کنیم راضی کنیم که فیصله عذاب را واپس بگیره و همراهی ما الله تعالی فیصله و معامله رحمت کنه چطور می توانیم برای نمی در دین مقدس اسلام چند اسباب است اولین سبب ورمورا در شریعت مقدس استغفار میگوید اگر ما و شما میخواهیم که الله تعالی را راضی کنیم برای ما و شما ضروری است که استغفار کنیم ایرا میگوید تنزیه الاعمال استغفار برای چی است؟ تنزیه الاعمال تنزیه القلب اول ضروری است که ما ماضی خود را گذشته زمانه خود را گذشته اعمال خود را پاک بسازیم اگر درونمو خطا و غلطی بود او را باید پاک کنیم او به چی پاک میشه؟ به استغفار پاک میشه سیدنا نوح علیه السلام به قوم خود اعلان میکنه وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا شما مردم استغفار بخوانی الله تعالی به شما مردم مغفرت میکنه فقط گناه شما معاف نمیشه بلکه استغفار برای شما فایده دنیا و آخرت را جلب میکنه یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغات میته الله تعالی نهر میته از اسمان آب میته از زمین زراعت میته میوه میته هر چیز اولاد میته مال میته وقتی که مردم اهتمام استغفار کنه و فلاح و کامیابی بر استغفار است و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون فلاح کامیابی الله تعالی بر استغفار میده به اینمی سبب بعض مردم اگر شما اونها را دعوت بیتی میگوی بر چی استغفار کنیم ما چی کردیم استغفار اینطور عمل است که پس از عمل نیک هم استغفار ضروری است طریقه مسنونه است کسی که از نماز فارغ میشه باید چی کنه طریقه مسنونه نمی است نبی اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از نماز فارغ میشه 3 مرتبه میخوانه استغفر الله استغفر الله استغفر الله پس میخوانه اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام
د لمانځه نه وروسته به استغفار وایه. د لمانځه نه پس استغفار ولې وایم؟ د الله جل شانه عبادت مې په هغه طریقه نه دی کړی څنګه چې په کار و. ما عبدناک حق عبادتک، هغه څه چې د الله جل شانه شان دی هغه څه عبادت مې نه دی کړی. باید استغفار ووایه. کله چې د حج څخه فارغه سې، د حج څخه، حج ډېر لوی عمل دی، د اسلام رکن دی. د قرآن شریف آیت دی الله جل شانه اعلان کوي ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله. چې کله دی حج ختم کړي، عرفات دی وکړي، نو د عرفات څخه چې واپس کور ته را روان یې واستغفروا الله، استغفار ووایه. استغفار به تر نیکو اعمالو وروسته هم وایه تاکې چې د نیکو اعمالو تقصیراتو کمی د الله جل شانه معاف کړي. او دا چې انسان په زندگی کې خپل اعضا په ګناو باندې ککړ او لړلي ویني، هغه دپاره خو استغفار پکار دی. بلکې سید المرسلین رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم فرمایي انه لیغان علی قلبی وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 70 مرة. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه په ورځ کې په شواروز کې اویا واره استغفار وایم. په بل روایت کې راځي 100 مره. وخت چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم استغفار وایي ما او تا ته ضروري ده، پکار ده. په دې باندې الله جل شانه راضي کیږي. یاو دوهم شی چې د خپلو بدو عملو په وجه موږ الله جل شانه ناراضه کو او الله جل شانه د عذاب فیصله وکړي. څنګه کولی سو چې د الله جل شانه سره صلح وکړو، الله تعالی خوشحاله کو؟ دوم عمل توبه ده. توبه د آینده لپاره عزم، قصد، اراده. یا الله زه به آینده ستا نافرماني نه کوم. بعضې خلک په دې وجه فکرمند وي زه ځکه توبه نه کوم چې زما څخه دا ګناه بیا کیږي. ته دلته فی الحاله چې توبه کوې په دې وخت کې دا فیصله وکړه چې نه کوم. په دغه وخت کې د زړه څخه دا اراده او قصد وکړه چې نه کوم. بیا که وروسته وسوله خیر دی، بیا به توبه وکړي. حدیث شریف کې راځي چې یو انسان په یوه ورځ کې اویا واره ګناه وکړي او اویا واره توبه وکړي. ګناه یې وکړله، بیا یې توبه وکړله، بیا یې ګناه وکړله، بیا یې توبه وکړل، بیا یې ګناه وکړل، بیا اویا ځلې په یوه ورځ کې ګناه وکړله او اویا ځلې یې توبه وکړله. الله جل شانه وایي زه اویا وارې توبه قبلوم. زما او ستا خو د داسې رب جل شانه سره معامله نه ده چې هغه بخیل دی. د داسې رب سره مو معامله نه ده چې هغه ما او تا ته بخښنه کوي. وإني لغفار لمن تاب. غفور، غفار. الله جل شانه وایي چا چې راته توبه وکړله ګناه یې ور معافوم، کامله بخښه کوم. یا الله څومره بخښه کوې. حدیث مقدس دی، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې الله جل شانه فرمایي یا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. انسان اگر شما از زمین تا کناره اسمان تمام را از گناه پر کنی، پس یک مرتبه توبه و استغفار کنی، ما به شما معافی میکنی، تمام را معاف میکنی. یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. الله جل شانه ته توبه وکړه، خالص توبه، د ریا صفا کړه، د مخلوق لپاره نه، د نامه لپاره نه، خالص او خالص د الله جل شانه لپاره. په دغه عزم و اراده چې بیا یې نه کوم، بیا وسوله، بیا توبه وکړه، بیا وسول، بیا توبه وکړه، بیا وسول، بیا توبه وکړه. الله جل شانه د بنده چې په مغفرت باندې الله نه ستړی کیږي، نه د الله جل شانه مغفرت دومره کم دی. الله غفار دی،
خو چې انسان همت وکړي توبه وکړي الله پاک وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون حدیث مقدس کې راځي لله افرح بتوبة عبد الله جل شانه د خپل بنده په رجوع په توبه باندې څومره خوشاله کیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مثال ورکړي یو سړی دی په سفر روان دی پخوا زمانه کې اوښان و نن سبا موټران دي یو سړی په اوښ باندې دی په اوښ باندې خپل خوراک خپلې اوبه پیسې دولت هر څه د ځان سره اخیستی دي په لاره کې روان دي په یو دشت کې سره غرمه ده ټکنده غرمه اوښ یې ودروي دی پرېوتی چې یو ګړی به ارام وکړمه چې لږ لمر یخ سي هوا یخه سي بیا به سفر وکړمه چې کله دی پرېوتی چې را کښېنستی اوښ تللی دي دورې ولاړې دورې هر طرف ته چې ولاړې اوښ نسته اوبه هم څاڅکی نسته خوراک و غذا هم نسته او د ژوند یو اثر نسته نو دا انسان بیرته راغی په دې فکر و په دې نیت باندې چې نور به د مرګ انتظار وکړمه نور مرګ را روان دی د مرګ انتظار به وکړم تر درختې لاندې بیرته پرېوتي په دغه فکر او په دغه نیت باندې چې نور به مرمه ځکه تر دشت وتلی نسمه سوارلي ستنه اوبه ستنه غذا ستنه انسان ستنه د مرګ لپاره شیبې شماري ساعات شماري چې مرګ به راځي په دې دوران کې سترګې پټ سوي دي چې سترګې یې لسې کړلې هغه اوښ یې و سر ته ولاړ دی سره له ټوله سامانه هم یې خوراک راوړي هم یې غذا راوړله هم یې هر څه راوړل دا انسان به په دې خپل اوښ باندې څومره خوشحاله سي ځکه خدا د مرګ په انتظار باندې و اوس بیرته اوښ راغلی هغه د ده دپاره د زندګۍ یو زیری یو نوید دی الله جل شانه د خپل بنده په توبه او په رجوع باندې تر دې هم زیات خوشحاله کیږي الله خوشحاله کیږي وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون نو دوهم شی چې د الله جل شانه سره جوړه پر راځي هغه ته توبه وایي د توبې اهتمام د ضروري دی په مسلمان باندې دریم شی چې مسلمان الله جل شانه پر راضی کوي الله جل شانه همراه مسلمان صلح میکنه و الله تعالی فیصله عذاب را میگیره فیصله عذاب را به رحمت تبدیل میکنه سوم چیز اون مراد دعا میگوه الدعاء مخ العباده اینمی دعا مغز عبادت است اینمی فرق است درمیان مخلوق و خالق جل جلاله در مخلوق عادت اینمی است از کسی که میخواهی ناراض میشه نمیخواهی خوش میشه ولی سنت الهی سنت خالق جل جلاله اینمی است که از الله تعالی میخواهی الله تعالی خوش میشه اگر نمیخواهی الله ناراض میشه فادعونی استجب لکم شما مردم دعا کنی ما وعده میتیم که دعای شما را قبول میکنیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله تعالی حکم کرده که شما مردم دعا کنی ما دعای شما را قبول میکنیم ان الذين يستكبرون عن عبادتي کسی که از دعا تکبر میکنه دعا نمیکنه به دعا ضرورت محسوس نمیکنه سيدخلون جهنم داخرین اونا را ذلیل میکنیم به جهنم داخل میکنیم دعا کنی وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اگر مردم پرسان کرد یا رسول الله شما درباره ما شما به انسانیت جواب بیتی که الله نزدیک است اجیب دعوت الداعی اذا دعان هر کس که دعا میکنه ما دعای او را قبول میکنیم اذا اراد الله بعبد خیرا وفقه للدعاء نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایی
الله جل شانه چې کله یو بنده ته د خیر اراده وکړي علامه یې څه ده؟ د دعا توفیق ورکړي. الله جل شانه سره مصروف شي، د الله سره مصروف وي، یا الله د الله سره خبرې کوي، یا الله دا راکړه، یا الله دا راکړه، یا الله دا مې ضرورت دی. حدیث شریف کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسې هر ضرورت د الله څخه وغواړئ، حتی الملح، که دې په کور کې مالګه نه او مالګه نمک، د دې لپاره هم لاس پورته کوي، الله مالګه نشته کور کې مالګه راکړي، خوشحاله کېږي. او چې څوک یې د الله څخه نه غواړي الله جل شانه ناراضه کېږي. نو دریم شی چې مسلمان سره الله جل شانه راضي کوي او الله پاک خپله فیصله د مسلمان لپاره بدلوي، دریم شی هغه دعا ده. څلورم شی چې الله جل شانه راضي کوي او الله جل شانه د عذاب فیصله پر رحمت بدلی، هغه نیک اعمال دي. ان الحسنات یذهبن السیئات، تاسې نیک اعمال کوئ، ستاسو د نیکو اعمالو په وجه باندې ستاسو هغه بدي زه ختموم، په هغه باندې د عفو قلم تیروم. حدیث مقدس کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلمان چې کله په کور کې اودس وکړي، در اوداسه وروسته مسجد ته روان سي، چې هر قدم مسلمان اخلي پر هر قدم باندې الله جل شانه یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معافوي. مسلمان چې کله الله جل شانه ته په سجده سي، په لمانځه کې په سجده کې د نفلو په سجده کې 3 واره ووایي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، سر یې د سجدې نه یې راپورته کړي چې د ټول ګناهونه په ځمکه باندې توی سي. نیک اعمال د انسان ګناوې ختموي او الله جل شانه راضي کوي. حدیث شریف کې راځي ان الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع عنك میتة السوء. صدقه وکه، خیرات وکه، د یو غریب لاسنیوی وکه، د یو همسایه فکر وکه، د یو یتیم په سر باندې لاس تیر که، دا د الله جل شانه هغه غضب چې الله جل شانه زما او ستا د ګناه په وجه ناراضه وي، په غضب وي، دا غضب د الله اراموي. په نیک عمل کې دا طاقت دی چې د الله غضب و غصه ارامي. نیک اعمال دا د الله جل شانه د رضا سبب و ذریعه ده. ډېر خلک داسې دي خدا ناخواسته چې یوه ګناه وسي بیا لمونځ هم نه کوي، بیا جماعت هم نه کوي، بیا تلاوت هم نه کوي. ولې نه کوي؟ یاره هلته هغه کار کوم، دلته بیا دا کار کوم، دا نو نه کېږي، غلطه ده. زه ملګرو ته وایم بد عمل داسې دی لکه نامناسبه غذا و خوراک. نامناسبه غذا که انسان وخوري انسان مریض سي، قبض سي، بله مریضي وي، معده خرابه سي. اوس د دې معنا دا نه ده چې نامناسبه غذا مې وخوړل بس بیا به نو پروت یم. نه، اوس بیا خلک ځي ډاکټر ته، حکیم ته، دواخانې ته دوا اخوري، دوا بیرته هغه فساد ختموي، بیرته انسان و خپل صحیح حالت ته راولي. داسې چې کله د انسان څخه ګناه وسي، د انسان د الله جل شانه سره رابطه او تعلق خراب سي، مسلمان ته پکار دی چې در دې وروسته نیک عمل مه پرېږده. ګناه د انسان څه کېږي، خو د ګناه تر څنګ لمونځ مه قضا کوه، جماعت مه پرېږده، تلاوت مه پرېږده، استغفار مه پرېږده. د دې اعمالو کول دا د انسان د ګناه او هغه نحوست بیرته ختموي. ان الحسنات یذهبن السیئات. په نیکۍ کې دا طاقت دی، په نیک اعمالو کې دا زور دی چې د ګناه او هغه نحوست او د ګناه او هغه بربادي دا د میند څخه وړي او انسان پاکوي. او اخرنی عمل چې الله جل شانه سره جوړه او صلح پر راځي هغه صبر دی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. پر مشکلاتو باندې صبر کول، د دین د اعمالو پر تکالیفو باندې صبر کول الله جل شانه راضي کوي. د غلطي په وجه د الله جل شانه عذاب په جوش راځي.
که بیرته الله جل شانه راضي کول غواړو د دې آفاتو د دې مصیبتو مخنیوی غواړو چې الله پاک مسلمانان په هر ځای کې د مصیبتو خلاص کړي هغه که د کافرانو د ظلم وي هغه که د ناګهانه آفتو څخه وي د دې دپاره بیرته الله پاک ته رجوع کول دي ففروا الى الله ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين الله جل شانه و طرف ته رجوع وکړي بس دا یوه لار ده هر نبی صلی الله علیه وسلم چې به قوم ته راتلی به دا به ورته ویل ففروا الى الله عذاب راغلی د الله جل شانه په امر دی عذاب به پورته کیږي بیرته د الله جل شانه په امر په فیصله باندې الله جل شانه دې موږ او تاسې د ناګهانه آفتو مصیبتو وساتي او الله جل شانه چې د دنیا په هر کنجو کنار کې مسلمانان د هر قسم آفاتو مصیبتو څخه وساتي خاص کر د فلسطین مسلمانان چې په کم حالت کې دي موږ ټوله باید استغفار او توبه وکړو چې موږ تاسې د هغو سره په هیڅ قسم باندې تعاون او نصرت نه کوو باید پر دې ګناه باندې توبه وکړو یا الله موږ معاف کړه دا یوازې د فلسطینیانو قبله نه وه دا د ټوله مسلمانانو قبله وه دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امامت ځای و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و ټولو انبیاو ته په مسجد اقصا کې لمونځ ورکوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله الله صفت کوي هغه د یهودو کافرانو ظلم او وحشت او بربریت او مسلمان په دې وخت کې د غفلت په خوب باندې ویده د هر قسم نصرت او تعاون څخه د مسلمانانو موږ شاته پاتې یو دا یو لوی عظیم جرم دی دا کوچنۍ مسله نه ده دا ډېره لویه مسله ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تبوک ته ولاړی تبوک د مدینې منورې څخه 900 کیلومتره لرې دي 900 کیلومتره او سخته ګرمي وه د ګرمي سخت موسم و هغه موسم و چې په هغه موسم کې خرماوې پخېږي په دا موسم کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي 10,000 صحابه کرام سره ملګري وه او دې ته په شریعت کې غزوة ذات العسره د سختي غزا وایي په دې غزا باندې نبی علیه السلام روان سو 3 کسه صحابه کرام دا د نبی علیه السلام سره نسوه ملګري په خپلو کارو باندې مصروفه سوله 3 کسه هم اراده یې وه چې ځو به ملګرتیا به کوو خو ملګري نسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جهاد ته نسوه حاضر نبی علیه السلام چې راغی الله اکبر څومره سخت ناراضه دي و ټوله مدینې منورې ته امر وکړي چې د دغو درو سره خبرې بندې کړي خبرې مو ورسره کوي د سلام جواب هم مو ورکوي هېڅ مو ورسره کعب ابن مالک رضی الله عنه فرمایي وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به په مسجد نبوي کې ناست و زه به رالم د ملګرو سره زه به رالم سلام به مې ورته وکړي السلام علیکم ورحمت الله ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې مبارکې ته کتله چې د نبی علیه السلام مبارک خوله شوري که نه شوري د ځانه سره جواب راکوي که نه راکوي جواب به یې نه راکوي نبی علیه السلام د سلام جواب نه ورکوي بلکې تر دې لا سخته دا وکړله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د دوی و کورو ته د دوی و ښځو ته حال واستوي چې د دوی څخه لرې سي په کور کې ښځه هم د دغه خاوند سره چې په یوه جهاد کې نه دي تللي په یوه جهاد کې هلته هم جنګ نه دی سوی واقع جنګ نه دی سوی نبی علیه السلام ورته وایي چې ښځې هم خبرې مو ورسره کوي دا چې نن سبا مسلمانان ټوله د غفلت په خوب باندې ویده دي او د مسلمانانو د نارینهو د ښځو د بچانو د ماشومانو په غوښو باندې کافران بازۍ کوي او سهار و ماښام یې سوځي یو کافر یې سوځي بل کافر بیا تر شاو سره ولاړ دی هغه دا اعلان ورته کوي چې بالکل تقدم در مخه سه ډېر زورور کار دی شروع کړی دی موږ در سره حاضر یو او د مسلمانانو ټوله ملت ټوله امت د مسلمانانو دا ویده دي خاموشه دي هیڅ نه وایي دا دومره عظیم جرم دی دا دومره عظیم ګناه ده که الله جل شانه موږ تاسې د ځمکې پر مخ وس فلحاله پرې ایښي ژوندي دا هم ګوره د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم برکت دی کنې موږ د دې نه وو چې په ځمکه باندې پاته سو 50 ورځې د درو صحابه کرامو سره 50 ورځې خبرې بندې دي په ټوله مدینه کې څوک د سلام جواب نه ورکوي ولې تبوک ته نه تللی
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم. هغه منافقان چې پاتې سوي وو بیا عذرونه ویله، الله جل شانه نبی علیه السلام ته وایي چې دې ته وایي چې عذرونه مه بیانوئ. الله در خبر دی چې منافق د مسلمان سره کومک نه کوي، هسې په درواغو باندې کوي. نو په دې ګناهو چې موږ تاسې اخته یو، د دې خوف ویره ده چې ماښام یا سهار د ورځې یا د شپې به د الله پاک عذاب را باندې راځي او په دې کې بیا ما او تام ګرفتار یو. نو د دې لپاره الله پاک راضي کول پکار دي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.